وعلیکم السلام ورحمت الله. نوم یې الیاس خان دی او د بوټ اوسېدونکی یم. والله د رش هغه دلیل دا دی چې اوس رش فلحال نشته، ګراني ډېره ده او کاروبار نشته دی. او درڅخه پوهېږم تاسو مثال نن سبا ټول خلک کوشش کوي چې یو مړۍ ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او رزق پیدا کړي ځان ته. اوس بدبختانه دا دی چې مثال پیسه هم لږ ډېر شوې ده او کاروبار نشته دی. لکه مثال کورونو ته چې شي، کراګانو ته چې شي، ګیسونو ته چې شي، بجلي ته شي، بیلونه ډېر زیات راځي او بجلي نه. نو بس دغه وجه ده هر څوک خپل کاروبار پسې منډې وایي چې ځان ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. والله اثر یې ډېر زیات کړی دی ځکه چې مثال موږ خپله پیدایش هم دلته پېښور کې شوی دی او ډېر وخت دلته اوسېږو. زموږ کاروبار او هر څه دلته موږ شروع کړی دی او دلته اوس تر اوسه پورې کوو. نو لکه مثال دا ډېر غټ تاوان دی، لکه مثال هم موږ ته هم دولت ته، ځکه چې مثال موږ دلته یو مړۍ ډوډۍ مثال ځان ته پیدا کوو، کاروبار ځان ته جوړوو. نو دلته موږ وړکتوب نه دلته کاروبار شروع کړی دی. اوس موږ چې بېرته اوس مثال افغانستان ته ځو نو مثال سر نه به بېرته موږ کاروبار شروع کوو. نو دې لیول ته چې بېرته رسېږو نو وخت لګېږي. اختر ډېر اثرات په دا کړی چې ګراني ډېره زه ده او یو چې هر څه مثال مخکې به چپله کې مثال درته وایم په 1000-1200 روپۍ به وي، اوس چې دی هغه چپله کې 4000 4,500 ته هغه ریټ رسېدلی. اوس ګراني هر څوک همدا کوشش کوي چې یو کاروبار خپل دلته خو مثال ښه دی، کار شته دی لږ، خو افغانستان کې چې دی بیا لږ کار اقتصادي وضع هم لږ ډېر خرابه ده، خو شکر دی او کاروبار هم لږ بې سوره دی. نو دلته ټول افغانان دلته خوشحاله دي په دې خاطر باندې چې دلته کاروبار دی. صلاح بازار کې څه کوې؟ والله به دا بنیانونه خرڅو وروره او دا غاښونه داسې بنیانونه ګران دي که ارزانه؟ یاره د حد نه اخوا ګران دي. ولې؟ والله بس ولې جواب نشته. او بل بازار کې به دا شپې ورځې ډېر زیات رش و، اوس هغه رش نشته، دا ولې؟ الله بس ګراني ده وروره، څوک یو شي اخلي بل نه اخلي، دغه حساب وي. باندې نه اخلي ولې به مټۍ نه اخلي کور ده. ګرانۍ وجه نه بازار کې رش ده؟ ګراني وجه ده، اصل وجه ګراني ده. سمیع الله بسکټ خو ماشاءالله ډېر په ښه ریټ کې دي. نن سبا تقریبا 400 روپۍ کیلو دي. تېر کال هم همدغه 380-400 ریټ تکالیف. تېر کال په پرتله باندې سږ تر اوسه دا 12 میاشتو کې تقریبا مصنوعات کې دونه په دې خوردنوش اشیا کې دونه فرق نه ده راغلی. نو ځکه دا ریټونه د بسکټو هغه خپل لیول کې ولاړ. خلک خو دغه یو شی ده چې د افغانانو د ICC کارت والا ډېر پریشانه کړي دي. د دې د وجې نه هم خلک پریشانه دي، بازار ته ډېر نه راوځي. بسکټ مې راوړي ډېر نیم په نیمه فرق راغلی. نیم په نیمه ټول فرق راغلی. ولې؟ سودا نشته چې قیمتي ده. مخکې اوړه ارزان و، څه کال اوړه ګران دي، ګیس ګران ده، بجلي ګرانه ده. بسکټ د نیم په نیمه ګران دي. مخکې پروز کال یې مونږ خرڅول په 2,500 او څه کال یې ښودل په 1,500. د قیمتۍ وجې نه سړی د خپله خېټې ته نو بسکټ به څه ویسي سړی؟ 1,500 روپۍ کیلو دي. نو 1,500 روپۍ کیلو باندې به څه سړی والي؟ غریب سړی یو که کمزور یو که کوړی وي که نه، 1 کیلو یې بس کېږي نه، 2-3 ته وس نه کېږي. تېر کال اخترونو شپې ورځو کې دې شپې ورځو کې هر یو سړي بل چا مال ختم کړی و. 10 لږ لږ پاتې و، څه کال په ټولو نیم کم پاتې